ملګرو د عبدالرحمن بابا د یو نوي کلام او د هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. وایي چې علاج کولی نشي د قسمت څوک، نور به څه وایي و چاته نصیحت څوک. عبدالرحمن بابا وایي هغه څوک چې د چا د قسمت علاج نشي کولی، یعنی بدلولی یې نشي، نو هغه به بل چاته څه نصیحت وکړي. د چا په قسمت کې چې د ازل د ورځې نه څه لیک شوي وي هغه چارې هم نه ورانیږي. وی هغه چارې چې موقوفې په تقدیر وي کړی یې نشي په مهنت په مشقت څوک. او کوم یو کار چې د تقدیر سره تعلق لري هغه څوک هم په خپل مهنت او مشقت بدلولی نشي. مطلب دا چې تقدیر په تدبیر نه بدلیږي. ستا په قسمت کې چې څه لیک شوی وي هغه به در رسي. په کار دا چې سړی په خپلې برخې باندې صبر وکړي. او که نظر کا و قضا و هم رضا ته په هیچا باندې به نه کا ملامت څوک. په دې دنیا کې چې څه کیږي هغه د خدای پاک په رضا کیږي. د انسان په دې کې هیڅ کردار نشته، یعنی د قضا او رضا چې کومه فلسفه ده هغه څوک بدلولی نشي. وی د مطلوب جفا وفا واړه هنر دی، څه پوهیږي د حکماو په حکمت څوک. او محبوب جفا کوي او که وفا کوي په هغې کې یو هنر پټ وي، خو ولې په دې باندې هر څوک نه پوهیږي. دا کار د هوښیارانو دی، هغوی ور باندې پوهیږي او دا د هر سړي د وس خبره نه ده. وی غم په ځان د چا پرزو دی، بارې څه کا چې د خدای په کړه کې نه لري قدرت څوک. وی هر یو سړی په دنیا کې دا کوشش کوي چې هغه د آرام ژوند تیر کړي. د چا هم په خپله ځان باندې بده ورځ پرزو نه وي، ولې د الله تعالی په کړو کې څوک څه ویلی نشي. چې څه د هغه خوښه وي هغه کیږي. انسان خو مجبور دی د هغه رضا وي، او که نه چې د قدرت څه مرضي وي هغه به کیږي. او د ابلیس و ریاضت ته د نظر کا چې غرور کا په طاعت په ریاضت څوک. وی هغه خلک چې څوک د الله تعالی در کې په طاعت او په مهنت باندې غرور کوي، نو هغوی د شیطان په بندګۍ لږ نظر وکړي چې یو وخت کې د فرښتو امام و، خو ولې هغه په خپل عبادت او په ریاضت باندې فخر او غرور وکړو، نو الله تعالی ورټلو او د خپل مرتبې نه یې فارغ کو. وی علت لاړ شي عادت نزي له سړیه، خدای دې نه کاندي په بده چار علت څوک. دلته علت او عادت ترمنځ وضاحت شوی دی. که چېرې یو سړی په بیماری کې مبتلا وي نو د علاج په ذریعه باندې هغه لرې کیدی شي، ولې عادت یو داسې مرض دی چې سړی پرې مخته شي نو خلاصېدل ترې ګران وي. خو بابا دعا کړې ده چې الله تعالی دې څوک هم د بد عادت اموخته نه کړي. وی زه رحمان د بیلتانه سیلاب یم وړی، که لاس را کاندي د خدای په محبت څوک. عبدالرحمن بابا وی په مینه کې بیلتون یو سخته مرحله وي چې عاشق ورنه همیشه فریادي وي. بابا وی چې زه هم په عشق کې بیلتون خړ سیلاب وړی یم، هر څه ته لاس اچوم داسې به څوک وي چې هغه ماته د خدای په مینه کې لاس راکړي او ما د جدایۍ د سمندر نه راوباسي.